جنرال دوستم وای د افغانستان بیرغ زموږ د وقار عزت یووالي او مساوات بیرغ دی. جنرال دوستم نن مازدیګر د افغانستان بیرغ له پورته کولو وروسته د بیرغ ملي ورځې په مناسبت ځانګړو مراسمو کې وینا هم وکړه. هغه وویل د لرغوني بلخ له بیرغونو د ښار په نوم یادېده. د افغانستان څو زره کاله تداوم او ملي هویت درلود او زموږ په ټولو افسانو کې زموږ د اتلانو بیرغونه ځلېدلي دي. جنرال دوستم وویل د هغه افغان سرحدي سرتېري خاطره به یې تل په یاد وي چې د بن له موقع وروسته یې په نیمروز کې د افغانستان بیرغ لوړ وساته او ویې ویل د افغانستان راسپللی د لوړ ساتلو لپاره وینه ورکوم مګر ځمکې ته یې نه پرېږدم. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي په غونډه کې د افغانستان وضعیت څېړلی. په بیان کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو OIS په وار د طالبانو پر رژیم د افغان ښځو او نجونو په سر د محدودیتونو په خاطر نیوکې کړې دي. په وروستي مورد کې د افغانستان لپاره OIC ځانګړي استازي طارق علي بخیت د روان کال په اپریل میاشت کې د OIS د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړ چې د طالبانو له چارواکو سره یې وکتل او په افغانستان کې د ښځو د اساسي حقونو د تامین په اړتیا ټینګار وکړ. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.